هلمند کې د برېښنا مشتریان او مدني فعالانو یو ځل بیا د دې ولایت د برېښنا ریاست دروازه وتړل او ګواښ یې وکړ چې تر هغو به دا کار ته اجازه ورنکړي تر څو د برېښنا بیې کې ټیټوالی نه وي راغلی. مدني فعالان او قومي مشران په برېښنا ریاست کې د فساد د شتون خبره کوي او وایي د ولس د پرله پسې غوښتنو سره سره بیا هم د برېښنا په بیې کې ټیټوالی نه دی راغلی چې دغه کار په هیڅ صورت د لښکرګاه ښاریانو لپاره د قناعت وړ نه دی. دوی وایي دا مهال د هلمند د اوبو څخه د تولید سوي برېښنا بیه د نورو ولایتونو له وارداتي برېښنا له بیې څخه زیاته ده. تیر 2 میاشتې مخکې موږ دلته لاریون وکړ، دغه برېښنا شرکت مخ مو وتړی چې د برق بیل ارزانه سي. بیا د وخت چارواکو موږ ته ضمانت راکړي او اطمینان یې راکړي چې په ظرف د 1 میاشت کې به موږ د برېښنا نرخ ارزانه کوو او قیمت به ارزانه کوو او بیل به هم نه چاپو، خلکو ته به بیل نه ورکوو. ولې متاسفانه چې بیل یې بیرته چاپ کړي او خلکو باندې سې چنده پیسې اچولې دي. د ولس د تباهۍ هغه اصلي لامل یې دغه څو خاینان دي چې د ولس د جیبه یې کاري، ځان ته په دې مارکېټو کې دوکانونه جوړي، ځان ته سرایونه جوړي، ځان ته مارکېټونه جوړي. لعنت یې پر دغه خاینانو وي. 2,300 افغانۍ کوم ځای ته ځي؟ دا څوک خوري؟ چا ته ځي؟ معلوم ده دغه خوري سره غلا کوي. دا ظلم شخص په 2 میاشتو کې زما سره کېږي. دغه کسانو دا مهال د برېښنا ریاست مخې ته خیمه درولې او وایي تر څو چې مسؤلینو د دوی غږ نه وي اورېدلی خیمه به ولاړه وي او د یاد ریاست دروازه به تړلې وي. د هلمند د برېښنا یو شمېر نورو مشتریانو بیا د برېښنا پر بیلینګ سیستم نیوکه کوي. دوی وایي یوه دوره تر 500 افغانۍ د برېښنا مصرف راځي خو بله دوره بیا تر 100,000 افغانیو زیاتېږي. دغه زموږ بیلونه یوه دوره چې راغلی و 1140 افغانۍ راغلی و ما تحویل کړې. دا بله دوره چې راغی 14,000 و دغه 94 افغانۍ مې تحویل کړې. دا ولې داسې کوي؟ دغه معاون چې دی دغه موږ نه غواړو، دغه چارواکی دی، هر څوک چې دی هر څوک چې خاین دی موږ یې نه غواړو. 1400 سوي دي د دې پله 11,000 افغانۍ سوي دي، بله پله 1400 د دې پله 1100. دا مامورین هم ګرځغلی دي، دا رئیس هم غل دی چې دا رئیس راغلی دی دغه برقونه دغه رقم اضافه د ځانه نوشته کوي. د دوی په خبره د هلمند په اداره کې پریکړه وسوه چې د برېښنا بیه به 1.5 افغانۍ وي خو بیا هم مسؤلینو عمل ورباندې نه دی کړی. خو د برېښنا ریاست ځایي مسؤلین وایي چې د برېښنا د بیې ټیټوالی ان د برېښنا شرکت له توانه څخه لوړه خبره ده او دغه صلاحیت د برېښنا بورډ یادوي خو د دغه ستونزې پر حل ټینګار کوي. ولایتي مسؤلین هم وایي چې څو ځلې له مرکزي ادارې سره د دغه ستونزې پر حل خبرې سوي او تمه لري چې یو پیلې ته به ورسیږي. خو ولې دا د برېښنا شرکت په صلاحیت کې نه ده؟ یعنی برېښنا شرکت خپله چې خلکو جوړ کړی دی 4 وزیران دي چې هیات مدیره ورته وایي چې د هیات مدیره د مجلس په تایید دا بیا د یعنی تعرفه یا کښته کېږي یا به د خلکو ته قناعت بخش جواب ورکوي چې موږ په دې خاطر د تعرفه تاسو ته یا کښته کوو یا نه کښته کوو. دا چې ولایتي اداره خپل ته تلاش کوي او د دې ترڅنګ څو ځلې والي صاحب په همدې موخه باندې مرکز ته سفرونه کړي دي د اړوند مسؤلینو سره د وزارتونو او خپله د برېښنا عمومي ریاست سره د دې سره جریان کې وو تر څو چې دغه کومه ستونزه چې ده د بیل د لوړېدو په خاطر باندې او د زیاتو مصارفو په خاطر باندې د خلکو مشکلات مو تر هغه ځای پورې رسولي دي او انشاءالله په دې باندې اوس هم کار روان دی. د افغانستان برېښنا شرکت د کېږي برېښنا فابریکه یوې ترکي واویا کمپنۍ ته په قرارداد ورکړې چې یا د کمپنۍ برېښنا شرکت ته 1 کیلوواټ برېښنا په 6 سنت ډالر ورکوي او یا د کمپنۍ په مقابل کې د 100 میګاواټ په اندازه د کېږي برېښنا دوهم فاز جوړوي. هم